د یو وخت خبره ده، په یو لوی او پرمختللي ښار کې یو ځوان سړی اوسېده چې نوم یې زاهد و. زاهد د یو عادي کورنۍ و، خو هغه هوښیار، ایمانداره او له زړه نه وفادار سړی و. د هغه د پلار یو کوچنی دوکان و. زاهد په یو مشهور سوداګر سلطان خان د دفتر کې کار کاوه. سلطان خان زاهد ته وویل: زاهده، ته زما تر ټولو وفادار سړی یې. زه ستا په صداقت او وفادارۍ باندې فخر کوم. زاهد هره ورځ له سهار څخه تر ماښامه پورې سخت کار کاوه. هغه هیڅکله ناوخته کاوه نه، هیڅکله به حساب کې غلطي نه کوله او هیڅکله به خپل مالک ته دروغ نه ویل. کله چې سلطان خان بهر سفر ته تلو نو ټوله ذمهداري په زاهد واچوله. یو ورځ سلطان خان زاهد ته وویل: زاهده، زه تا ته خپل یو لوی راز درکوم. زه یو لوی پراجیکټ پیل کوم چې که بریالی شي نو زه به په ټولو هیوادونو کې تر ټولو لوی سوداګر شم. مګر دا پراجیکټ ډیر حساس او پټ دی. ته به دا راز زما لپاره ساتې. زاهد په ډیر ټینګار سره ځواب ورکړه: سلطان خانه، زه ستاسو وفادار یم. ستاسو راز زما راز دی. زه به دا راز خپل ژوند ته هم نه وایم. د وخت په تېرېدو سره سلطان خان پراجیکټ پیل کړ او زاهد ورسره شپه ورځ سخت کار کاوه. یو شپه زاهد دفتر کې یوازې ناست و. سلطان خان مرګلی تاجر راشد خان دفتر ته راغی. راشد خان زاهد ته یو لویه کڅوړه پیسو وړاندې کړه او ویې ویل: زاهده، ته سلطان خان ته وفادار یې، مګر زه تا ته 2 چنده پیسې درکوم او د لکونو روپۍ ستا دي. زاهد په غوسه شو، ویې ویل: رشید خان صاحب، زه پیسو لپاره خپل عزت نه خرڅوم. سلطان خان په ما باور کړی دی. زه به هیڅکله د هغه سره خیانت ونه کړم. رشید خان حیران شو. زاهد ته یې وویل: ته به پښیمان شې. څو ورځې وروسته سلطان خان بیرته راغی او زاهد ته په غوسې سره وویل: زاهده، ما ته رشید خان وویل چې تا ما ته خیانت کړی دی او هغه ته یې زما پلان درکړی دی. زاهد حیران او خفه شو. هغه وویل: سلطان خان، دا دروغ دی. ما هغه ته هیڅ نه دی ویلی. برعکس، هغه ما ته پیسې وړاندې کړې او ما په کلکه سره رد کړې. سلطان خان په شک کې شو. ویې ویل: زاهد، ته زما تر ټولو وفادار سړی وې، مګر رشید خان ما ته ثبوتونه ښودلي دي. زه نه پوهېږم چې باور وکړم. زاهد سترګې په اوښکو ډکې شوې او استعفا یې ورکړه. زاهد کور ته لاړه او خپلې مور ته ټوله کیسه وکړه. مور یې وویل: زویه، وفاداري تل قیمت لري. که ته نن صبر وکړې نو الله به تا ته برکت درکړي. زاهد په راتلونکې ورځ دفتر ته لاړه او سلطان خان ته ټول تفصیل وویل. هغه وویل: سلطان خان، ما د رشید خان ټلیفون کال ریکارډ کړی، دا دلته اوري. کله چې سلطان خان اډیو اورېدله نو هغه حیران شو او شرمنده شو. زاهد نه یې بخښنه وغوښته. ویې ویل: زاهد، ته رښتیا وایې، ما ته باندې شک وکړه. ته زما تر ټولو وفادار یې. سلطان خان زاهد ته یو لوړ مقام ورکړه او معاش یې 3 چنده ورته کړه. زاهد خپلې کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړه او خپل ماشومان ته یې تل ویل: وفاداري تل قیمت لري، مګر د قیمت پیسې نه وي. د قیمت عزت، باور او آرام ضمیر دی. که انسان وفادار وي نو هغه به په سختو وختونو کې هم بریالی کیږي او خلک به هغه ته درناوی کوي.